سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر د ویناوالۍ لومړي درس ته ښه راغلاست. نن غواړم تاسو ته وینا در وپېژنم. وینا څه ده؟ خپلې خبرې، خپل هدف او خپل پیغام مخاطب ته په ښو الفاظو او واضح الفاظو وړاندې کولو ته وینا ویل کیږي. دا چې ډیری استادانو د وینا لپاره مختلف تعریفونه وړاندې کړي، نو وینا یو ځانګړی تعریف نه لري. غواړم تاسو ته د وینا ډولونه در وپېژنم چې وینا څو ډوله لري. وینا په ټوله کې مختلف ډولونه لري، خو زه غواړم په 3 ډولونه یې تاسو سره بحث او خبرې وکړم. دا چې وینا 3 ډولونه لري چې هغه ډېر مهم دي. ډېری خلک وایي چې یو له یادو وینا کول دي. له یادو وینا کول دا ښه وینا نه ده. بله وینا چې ده هغه د ورقې له مخې وینا کول دي، چې دا هم ښه وینا نه بلل کېږي. تر ډېره د وینا په قانون کې شارټ نوټ وینا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې که چېرته تاسو غواړئ ښه وینا وکئ او د ویناوالۍ ټول اصول په ځان باندې عملي کئ، ښه باډي لنګویج، ښه کنټاکټس، ښه مخاطبینو سره تماس او ښه د ژبې بلاغت او فصاحت ولرئ، نو تاسو باید شارټ نوټ ولرئ، ځکه چې شارټ نوټ ډېر زیات مهم دی. راځو دې ته چې نقصانات یې څه دي. ولې ځینې خلک به وایي چې د یاد وینا کول کوم نقصانات لري؟ یاد وینا کول دا نقصانات لري چې که چېرته ستاسو وینا ځای ته ځئ، هلته تاسو تاثیر لاندې راشئ، هر څه مو له یاده وځي، یا مو خپه ونښلي، وولېږئ، هر څه مو له یاده وځي، او دې ته ورته ګڼې نورې ستونزې. د ورقې له مخې وینا کول هم ګڼې ستونزې لري، ځکه چې د ویناوالۍ ټول اصول پکې نه مراعات کیږي. نو شارټ نوټ وینا کثیر الاستعمال په ټوله نړۍ کې ډېر ښه ویناوال، ډېری مشهور ویناوال د شارټ نوټ څخه استفاده کوي. نو دویم درس ته داسې راځو چې څنګه یو شارټ نوټ اماده کړو او څنګه د یوې وینا لپاره امادګي ونیسو. دا به په دویم درس کې واورو.